له هرات څخه د زرګونو ډالرو په ارزښت بېلابېل افغاني توکي امریکا ته صادر شول. نوموړي هېواد ته د افغانستان کوم ډول تولیدي توکي ولېږدول شول؟ د هند ستره مرسته کابل ته راورسېده. نوموړي هېواد له افغانستان سره په کومه برخه کې مرسته کړې؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پدمنو لیدونکو ستړي مه شئ. امریکا ته د افغانستان د صادراتو خبر لرو، خو پیل د هند پر مرسته کوو. د هند د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي چې هېواد یې د افغانستان د عامې روغتیا د سیستم د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې. د موخه یې کابل ته 63,934 ډوزه د انفلونزا او مینینجایټس واکسینونه استولي دي. نوموړی وایي د هند دا ګام له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ څرګندونه ده. واکسینونه به په کابل کې د روغتیا وزارت له لارې د خلکو ترمنځ ویشل کیږي، په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې د ناروغیو د خپرېدو لوړ خطر لري. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې د هرات له صنعتي ښارګوټي څخه د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د تروشي او مربا لومړۍ کڅوړه امریکا ته صادره شوه. راپور زیاتوي چې دا محصولات د امریکا له لابراتوارونو څخه تیر او بیا هر هېواد ته لېږدول شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلانو ویلي چې د روان کال په 8 میاشتو کې د 60 میلیونه ډالرو په ارزښت نور هېوادونو ته سوداګریزې کڅوړې صادرې شوې دي. په هرات کې د صنعت او سوداګرۍ رئیس له سوداګرو څخه پر ملاتړ له ټینګار سربېره ویلي د هرات له صنعتي ښارګوټي څخه له امریکا سربېره ډېری اروپایي هېوادونو ته هم صادرات روان دي.